دکاندارانو ورونو نه مو غوښتنه دا ده چې د الله خاطر د روژې میاشت د خپلو پیسو ګټلو ذریعه مه ګرځوئ. دا د پیسو سیزن مه ګرځوئ. والله روژه راغله نو سیزن دی، ډېرې ګټې به موږ په دې کې وکړو. 11 میاشتې موږ دغه تجارت وکړو، 11 میاشتې موږ دا ګټې وکړې، ماړه نه شو. چېرته موږ ونه وي چې بس دي. د دنیا حریص مړیږي نه، که دا ټوله دنیا سره زره ورته وګرځېږي بیا هم نه مړیږي. د الله پیغمبر وایي که به ستا خوړی د سرو زرو وبهیږي خوړه، بیا به وایي یاره چې دویم هم وایي. دا خو یوه ده چې دوه وایي نو بیا به یې ډېر خوند کړی. که دوه خوړونه یې د سرو زرو وبهیږي نو بیا وایي یاره چې دریم هم وایي. مړښت خو نشته. راځئ دغه رمضان المبارک د عبادت دپاره منتخب کو. راځئ په خپلو مسکینانو باندې ورحمیږو. او دا زیری زه تاسو ته درکوم چې په دې رمضان المبارک کې که ته په مظلوم مسلمان باندې رحم وکړو، په دې سره به د تا دنیا کمیږي نه. دا له ما واوره، بیا د ځان سره تجربه که. الله به د تا سرمایه ډیروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په صدقه باندې مال کمیږي نه، ډیریږي. یو بیچاره به درته ودرېږي او هغه به له تا نه څه غواړي، ته به ورباندې پوه شې چې والله پیسې ورسره کمې دي. شی ارزانه ورته بیه کړه. د ده غیرت هم له پښو مه لاندې کوه، ښه په ارزانه بیان دې ورکړه. غوړي دي په څو دي؟ مثال په ډول باندې په 1000 افغانۍ دي، دا خو په 1500 دي. نه دا خو ډېر ارزان شوي دي. اوس تا ته یې درکوم، ورېږه. همداسې ورته وایه چې دي په 1000 خیر تا ته 1500 راکړه، دا هم دې ما بس دي. دا نیمې مې د الله د رضا دپاره تا ته بخلي دي. ته د الله په مخلوق باندې رحم وکړه، ته بیا وګوره چې الله په تا باندې رحم کوي او که نه یې در باندې کوي. ته د الله د بندګانو سره سهولت وکوه. نو تا خو اوس دغه روژه د دې دپاره چې د رحمت میاشته تا خو د قهر او د غضب میاشته وګرځوله. تا خو نرخونه نور هم لوړ کړل. تا خو دغه میاشت د پیسو ګټلو سیزن د ځان دپاره وباله. یار همدغه مې سیزن ده چې ښې پرېمانه پیسې پکې وګټم. په بیچارهګانو باندې دې لا ظلم شروع که. ته څه فکر کوي چې الله عز وجل به بیا په خپلو رحمتونو کې له تا نه دروازې بندې نه کړي؟ الله عز وجل د رضا په خاطر باندې کوشش دا وکوئ د عباداتو میاشته په تلاوت باندې تیره کوئ، په ذکر اذکارو باندې تیره کوئ، په همدردۍ د مسلمانانو سره په دې باندې تیره کوئ.